د شبرغان مزار د ګازو نلیکا مزار شریف لپاره د انرژۍ هغه ارزښتناکه پروژه ده چې لا یې هم د یاد ښار اوسیدونکي د بشپړېدو انتظار باسي. موږ په دې ځانګړي راپور کې د یادې پروژې ترڅنګ د جوزجان د خوجه ګوګردک او یتیم طاق د ګازو کانونو ته لنډه کتنه کړې. خوجه ګوګردک هغه کان چې یو وخت ترې شوروي ته هم ګاز صادرېدل او د وخت د دولت 40 سلنه بودیجه له همدې طبیعي ګازو ترلاسه کېده. جوزجان کې د افغان ګاز د لوی ریاست د فني چارو مرستیال روزي خان سدید وایي د خوجه ګوګردک لومړنۍ زیرمه 40 میلیارده متره مکعب او په هغه وخت کې پکې 40 څاګانې ویستل شوې وې چې له هغې له 22 ګاز راویستل کېدل. او د یتیم طاق کان لومړنۍ زیرمه 15.3 میلیارده متره مکعب ده چې 7 څاګانې پکې ویستل شوي او د 5 نورو هم تړون شوی دی. د ښاغلي سدید په خبره د خواجه ګوګردک کان د ګازو کچه ټیټه شوې او اوس له دواړو کانونو په ورځني ډول 650,000 متره مکعب ګاز راباسي چې د جوزجان ولایت د یو شمېر صنعتي فابریکو او کورونو ترڅنګ ډېر یې بیات پاور خصوصي شرکت ته ورکوي چې برېښنا ترې تولیدوي او همداراز مزار شریف کې د کوټي برق فابریکې ته هم ډیر ګاز ورکوي. په دې ساحه کې آسان ابتدا 41 څاګانې برمسوي وي چې فعلا 22 څاګانې موجودې دي. له دې څاګانو نه ګاز استخراجېږي او بل معدن چې د یتیم طاق معدن ده د هغې ابتدایي ذخیره تقریبا 15.3 میلیارد متر مکعب ده او هلته 5 حلقې څاګانې برمسوي دي. 5 حلقې نور هم اوس کار پرې باندې جریان لري. قرارداد وزارت معدن لخوا سوی بودیجه د هغو لخوا تمویلیږي. په مجموع کې موږ د ورځې 650,000 متر مکعب ګاز استخراجوو چې د خواجه ګوګردک دا ګاز چې ده خوږ ګاز ده او د یتیم طاق ګاز چې ده هغه سلفرداره ده. د خوجه ګوګردک ګاز خواږه خو د یتیم طاق کان ګاز بیا چاڼ ته اړتیا لري. په همدې سیمه کې ورته یوه لویه دستګاه لګول شوې او د یتیم طاق ګاز کان په همدې دستګاه کې چاڼېږي چې په ورځني ډول د 960,000 متره مکعب ګازو د چاڼ وړتیا لري. انجینر یې وایي د چاڼ څخه خواږه ګاز یوې خواته لیږدوي او زهرجن ګاز په هوا کې سوځوي. این دستگاه به خاطر جدا نبودن آیودین سلفاید کربن دی اکساید است. هدف از این دستگاه گاز ما شیرین میکنیم، گاز ترش کربن دی اکساید از وجود گاز میتان دور میکنیم به خاطر ارزش حرارتی گاز بلند بره و آیودین سلفاید گاز طبیعی میتان دور میکنیم به خاطر زنگ زدگی تجهیزات ما را زنگ نداره و آیودین سلفاید جمع کربن دی اکساید جمع آب باعث تخریب تجهیزات ما میشه از ما و پاپلاین و مشتریای ما. از خاطر ما را جدا میکنیم. هدف از این دستگاه هم جدا نبودن آیودین سلفاید کربن دی اکساید است. در اینجا ما ظرفیت دستگاه ما در 24 تا 960,000 متر مکعب گاز ما میتونیم که تصفیه کنیم. دا بیا د خوجه ګوګردک سیمه کې هغه لویه دستګاه ده چې ګاز نور سیمو ته لیږدوي. له همدې سیمې بیات پاور او د مزار شریف کوټي برق سیمې ته د نلونو له لارې ګاز لیږدوي. دلته مدیر وایي له همدې سیمې د 94.5 کیلومتره نللیکې پروژه هم پیل شوې او مزار شریف ته پکې ګاز لیږدوي. به خاطر جذب رطوبت یا خشککاری از او میآید در دستگاه خشک‌کننده یا دیهایدریشن ما که در اینجا گاز به صورت اساسی خشککاری میشه و گاز دوباره به مصرف کننده های ازی فعلا البته کودبرق فابریکات کودبرق مزار شریف به خاطر تولید کود و تولید برق و همچنان که فعلا توربین گازی بیات پاور که فعلا قراردادش ختم شده بود فعلا توقف است و ممکن در آینده نزدیک بر از او هم و گاز میتیم. همچنان در اینجا تاسیسات کمپرسورهای فشاری هم ما داریم.
د جوزجان ولایت ګازو ته د مزار شریف اوسیدونکي شیبې شماري څو دوی هم د هیواد له دغو ارزښتناکو زیرمو برخمن شي چې کالونه وړاندې یې د نل لیکې د غځولو چارې پیل شوې وې او دا مهال مخ په بشپړېدو دي. جوزجان ولایت کې د افغان ګاز لوی ریاست رئیس مولوي اختر محمد منصور امید راډیو ته وایي په ډیرو سیمو کې د نل لیکې چارې بشپړې شوي او په پاتې برخو هم په چټکۍ کار روان دی. هغه نل لیکه چې د جوزجان ولایت څخه او د خواجه ګوګردک د سیمې څخه تر مزار پورې تمدیدیږي غځیږي د همدې نل لیکې ډېرې چارې الحمدلله او ډېرې برخې بشپړې سوي دي. موږ ویلی سو چې له هغې برخې څخه هغه خادې د دغه نل لیکې دي چې هغه توزیع او هغه تکمیله سوې ده، ویلډینګ کاري برخه هغه تکمیله سوې ده، کندنکاري برخه هغه تکمیله سوې ده، د بسترسازي برخه ده هغه هم پوره سوې او تکمیل سوې ده الحمدلله. او همدا شان ټیسټ هایدرولیکي هغه تکمیل سوی دی، ټیسټ یو ټي تکمیل سوی دی، ټیسټ الیدي تکمیل سوی دی او د پنکاري د دې نل لیکې پټېدنه هغه تکمیله سوې ده. نو دا ډېرې برخې تکمیلې سوې دي، یوازې 3 برخې پاتې دي چې الحمدلله په هغوی 3 برخو باندې هم کار په جدي ډول باندې روان دی. د شبرغان مزار د ګازو نل یا د 94.5 کیلومتره نل لیکې پروژې انجینر وایي په ډیرو لږو سیمو کې کار پاتې او نور مخ په بشپړېدو دی. د هغه په خبره له 3 اساسي برخو څخه یې چې د بلخ د دهدادي ولسوالۍ امام بکري پل، د زنګ زد او په کوټې برق سیمه کې د ګازو د ویش تاسیساتو جوړول دي. د یوې برخې تړون یې شوی او د کانونو او پټرولیم وزارت په هڅه کې دی چې په پاتې 2 برخو هم ژر کار پیل کړي. کار پروژه 94.5 کیلومتر تمدیدش تکمیل شده. فعلا کار سر سیربرای جریان داره و 3 بخش عمده پروژه که باقی مانده بود. خوشبختانه کار معبر هواییش که یکی از شرکت‌های خصوصی قرارداد شده. فعلا کار سروی دیزاینش جریان داره و 2 بخش دیگهش که یکی از جمله بخش کاتودیک پروتکشن است و دیگهش هم بخش ساخت و ساز دستگاه‌های تقسیم کننده گاز است که مقیم کود برق مزار شریف ساخته میشه. اینا هم پیشنهاداتش در وزارت معادن پترولیم ارسال شده و فعلا کارهای مراحل تدارکاتیش فعلا جریان داره در مقام محترم وزارت معادن. د ګازو دې سترې پروژې ته مزار شریف کې صنعتکاران خوښ بریښي او وایي کله دې ګازو برخمن شي لګښتونه به یې راکم او د تولیداتو بیې به یې هم راټیټې شي. حاجي عبدالهادي احمدي د اوسپنې ویلې کولو کارخونې لري. دی وایي مازوت سوځوي او په لوړه بیه ورته تمامیږي. دی غوښتنه کوي هر څومره ژر چې د یادې پروژې چارې بشپړې او دوی ته ګاز وویشل شي ډېرې ستونزې به یې حل شي. موږ د خپل د غازو ډیر سخت ضرورت لرو، لکه د سیخ فابریکې چې دي دا عموما ټول ضرورت لري غازو ته. موږ اوس لکه خام مازوت استفاده کوو، لکه ډیر مشکلات سره مواجه سره ډیر سره په تکلیف کیو او اوس چې د غاز چې دا موږ دولت نه خواهش کوو چې ورور بس دغه امارت اسلامي نه چې دغه باندې لکه کار تیزی باندې وکړي چې راشي د غازونه موږ ډیر مستفید شو. فکر وکړو چې موږ یو مازوت باندې $40 کو کدا $60 غاز مصرف وکړي یا $15 $10 په یو ټن کې سیخ راکړ شو. په دې پروژه کې ګڼ شمېر هیوادوال په کار بوخت دي. د کاریګرو ترڅنګ یې انجینران وایي خوښ دي چې په خپل وطن کې ورته زمینه برابره شوې او د خپل مسلک برخه کې کار کوي. دوی په بهرمیشتو مسلکي او په کار پوه هیوادوالو غږ کوي څو هیواد ته راستانه شي او خپل مټې هیواد ته په کار ستړي کړي. ما خودم خرسند هستم به یک پروژه‌ای که توسط یک نهاد خارجی آیلف دیزاین شده برای تطبیق و پیشبرد این پروژه من حیث یک انجینر ساختمان ایفای وظیفه میکنم و برای جوانایی که بعد از تحولات خارج از کشور رفتن به کشور خود برگردن و اونا موثر خدمت به کشور خود شوند. بسیار یک پروژه ملی است، خیلی احساس خوشی میکنیم. از خود امارات اسلامی بسیار خوش هستیم، از جناب انجینر صاحبا، رئیس صاحبای ما، بزرگای ما که انشالله برای ما یک کار فراهم کرده با یک لقمه نان حلال به اولادکای خود گرفته میبریم. اینجا مصروف کار بار زندگی خود هستیم. در نمی پروژه انشالله و رحمان از دل و جان کار میکنیم. دا د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته څیرمه د خوجا ګوګردک سیمه ده. له همدې سیمې مزار شریف ته د نل لیکې په واسطه طبیعي ګاز لیږدول کیږي. د دې پروژې له بشپړېدو سره به مزار شریف د طبیعي ګازو د یو باثباته او تلپاتې سرچینې برخمن شي
دا پروژه به د صنعت د پراختیا، د برېښنا د تولید او د ښاري خدمتونو د انرژۍ د اړتیاو په پوره کولو کې پوره رول ولوبوي. د دې نللیکې له فعالېدو سره به په وارداتي سون توکو تکیه راکمه، د تولیداتو لګښتونه راکم او د ښار د اقتصادي ودې لپاره به نوې لارې پرانیستل شي. زیار الکوزی، امید راډیو، جوزجان.